الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په مخکې درس کې مونږ د قیامت د ورځې په باره کې خبره وکړه چې د قیامت ورځ چې دا 50,000 کاله ده او دا 3 غټ خطرناک مراحل لري. اول مرحله د عملنامو توزیع ده او دویمه د میزان یا د حساب او د عدل او د نصاب مرحله ده او دریمه د صراط او د پل مسله ده چې بده به خلک تیریږي بیا به اخواته شي. اوس موږ تاسو د ایمان بالآخرت دریمه مرحله چې نتیجه اعلانول دي په دلته به د قیامت په د درې مراحلو کې به نتیجه معلومه شي. څوک کامیاب، څوک ناکام، څوک مشروط. موږ تاسو درې شیان وایو: کامیاب، ناکام، مشروط. کوم چې کامیاب دی هغه جنت ته لاړ شي، کوم چې ناکام دی به دوزخ ته لاړ شي. دا غوي خبره فیصله شو. هغه پاتې خلک مشروط خلک دي. مشروط خلک دا معنی چې دوی هغه کامیابی نمرې خنه دي اخستي، کامیاب شوی نه دي، اوس ناکام دي. موږ تاسو په دنیا کې د مشروط لپاره یو اغلرو چانس دو چانس سی او داسې چانسونه بیا ورکو سړی ته چې خیر کدا اول کې ناکام شي نو دویم چانس ورکه به دریم چانس ورکه. امدا عین خبره په آخرت کې هم ده چې کوم کامیاب شو خو لاړ، کوم چې ناکام شو ام لاړ دوزخ ته. کوم چې وس مشروط پاتې دي دا مشروط خلک به بیا هغه خپل کمبود چې کوم یو ده هغه به پوره کوي. نو دا کمبود به په دې پوره کېږي چې دا باید څه وخت قید تېروي، جیل ته به ځي، زندان ته به ځي، محبس ته به ځي. هلته چې لاړو کوم کمبود چې کوم یو دی هغه دلته پوره شي نو دا به مشروط وي، دا بېرته کامیابېږي. ځکه اصول هم دا دی چې کوم سړی مشروط دي که هغه خواري وکړه هغه یې کړه نمرې پوره کړې نو بس کامیاب دی، هغه مخکې سم ته ځي. که نه بیا څه کوي مو ورته ریپیټ وایي، تکراري ورباندې. دا سیمستر دی ناکام شوی، ناکام شو، دویم چانس کې ناکام شوی و دې نه شو کړی نو بیا دې سره ریپیټ کړه. نو دا شی هلته موجود دي. نو اوس دا درېیمه مرحله د اخرت چې کوم یو ده دا د نتیجې د اعلان نه وروسته مرحله ده چې اوس کامیاب به کوم ځای ته ځي، ناکام به کوم ځای ته ځي او مشروط به څه کي. اول هغه خلک چې هغوی کامیاب دي هغوی به جنت ته ځي. دا جنت دی څه شی دا پکې هغه کې راځي حدیثو کې چې جنت د الله پاک د رحم یو مرحله ده، یو نمونه ده، یو لکه موږ تاسو مجسم ورته وایي د الله پاک یو د رحمت تجسم چې کوم یو دی هغه جنت دی. په دې دنیا کې چې کوم خلکو خواري کړې ده، تکلیفونه تیر کړي، مصیبتونه تیر کړي، زحمتونه تیر کړي، روژې نیولي، منځونه کړي، زکاتونه ورکړي، تلاوتونه، ذکر اسکار وهل ټکول، دا ټولې بدۍ او ناخوالې تیرې کړي، لوږې تندې. بالاخره به الله پاک د دې ټولو په مقابل کې هغه ته په جنت کې داسې نعمتونه ورکوي چې انشاءالله خپل ذکر وروسته به انشاءالله وکړو چې هغه څه شیان دي. یو حدیث د دې په خاطر وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویلې چې مسلم حدیث دی، امام مسلم رحمت الله را نقل کړی دی چې کله الله پاک جنت او دوزخ پیدا کړل هغه اوله مرحله کې چې کوم مرحله کې لا انسان هیڅ درک هم نه لرلو و هغه مرحله کې چې الله پاک جنت او دوزخ پیدا کړو نو جبرئیل علیه السلام ته ورته ویل چې جبرئیل لاړ شه جنت وګوره، جنت څنګه ځای دی ته وګوره. نو جبرئیل علیه السلام راغی جنت ته، جنت کې وګرځېدو، جنت یې وکتلو. نو بیرته چې راغی الله عز وجل ته نه پوښتنه وکړه جبرئیل جنت څنګه ځای و؟ نو جبرئیل علیه السلام ورته ویل چې قسم په ذات ستا باندې دومره ښکلی، دومره ښایسته ځای، دومره جانانه او ګلالی ځای دی چې په انسانانو کې به هېڅوک هم پاتې نشي جنت ته داخل نشي. ځکه دا دومره ځای دی چې څوک یې دې صفت واوري نو خامخا به ځان مړ کوي او دې ځای ته به ځان رسوي. نو بیا څه وکړه؟ وحفت الجنة بالمکاره. الله پاک د دې جنت نه سختۍ راتاو کړې، پردې ته نه راتاو کړې چې هغې کې لمونځونه، روژې، زکاتونه، حجونه، تکلیفونه، لوږې تندې وهل ټکول، زندانونه، دا ټول شیان پکې وو. نو د دې نه بعد به سړی جنت داخل کړي. دا کار یې چې وکړي جبرئیل علیه السلام ته جبرئیل اوس لاړ شه دوزخ و جنت وګوره جنت څنګه ځای دی. چې جبرئیل علیه السلام را روان شو چې لارې کې ډېر تکلیفونه دي، سختۍ دي، مصیبتونه دي. نو جنت ته چې لاړو بیرته چې راغی الله عز وجل ته نه پوښتنه وکړه جبرئیله څنګه و جنت؟ وی جنت خو ډېر ښایسته او ډېر ګلالی ځای دی خو لاره ډېره سخته ده، ورتلل ډېر سخت دي. ما خو یقین نه راځي چې څوک دې ورشي ځکه دومره سختیانې به دې لاره کې دي. لمونځ کوه، روژه نیسه، زکات ورکوه، حج کوه، جهاد کوه، هجرت کوه، د خلکو خبرې به نه وهل کوه، ټکول، لوږې تندې دا به تېری نو بیا به جنت ته داخلېږي. بلا ما خو خیال نه راځي څوک دې لاره ډېره سخته ده. ځای ډېر ښایسته ځای دی خو لاره ډېره سخته ده. نو دا یو حدیث دی ګوره.
دې یو برخه دا ده. دویمه برخه دا ده چې الله عزوجل چې کله دوزخ پیدا کړي نو جبرئیل علیه السلام ته وفرمایل جبرئیل لاړ شه دوزخ وګوره. چې دوزخ ته کله لاړو چې دا چغې دي واویلا ده سوځول دي او ټکول دي دا یو ور راخلي دا بل ور خوري دا بل ور راخلي دا بل ور خوري خپل ور په خپل منځونو کې یو بل خوري سره. نو چې دا حالت ولود راغی الله عزوجل ته نه پوښتنه جبرئیل دوزخ څنګه ځای یا الله قسم په ذات ستا باندې ډېر بدترین ځای دی چې چا وپېژندلو او وایي صفت یې واورېدو نو کله به هم دې ته څوک داخل نشي هېڅ څوک به ورنشي. نو بیا څه وکړه وحفت النار بالشهوات. الله پاک دا د دوزخ د اطراف نه خواهشات نفسانی او شهوات او بلډینګونه موټرې او کسې باغونه دا شیان راتاو کړه. بس دا چې دلته چوکۍ دي منصبونه دي ټانکونه دي توپونه دي ټمبمونه دي دې ته نه هغه کړه چې مزې خو دلته دي که نه. نو بیا جبرئیل علیه السلام ته جبرئیل لاړ شه دوزخ وګوره. چې کله لاړو مخکې خو یې ویلې چې دا خو ډېر بدترین ځای دی و چې دا لاره کې ولیده چې باغونه دي او چې چوکۍ دي او چې موټرې دي او چې رینجرې دي مخکې د درز غپ دی او دا روان دي خلک درپسې دي او خلک د احترام کوي څوک سلامي درته کوي څوک دا درته کوي. نو دا شیان چې ولیده بیرته راغی الله عزوجل ته نه پوښتنه وکړه جبرئیله څنګه چلو ویلې چې دوزخ خو ډېر بدترین ځای دی خو دا د ورتګ لاره ډېره خوندوره وه. په لاره کې نغمه او منګل غږېده او په لاره کې سازونه وو نو ډوډۍ وې هوټلونه وو کیسه او شیان وو. نو بس ځای خو ډېر خطرناک دی خو لاره ډېره خوندوره وه. زما خو یقین دا دی چې انسانان به هېڅوک هم پاتې نه شي ټول به دوزخ ته لاړ شي ځکه لاره ډېره ښایسته لاره په دنیا کې خوندونه مزې او چړچې دي نو خلک به ولې نه ځي. نو دا هغه احادیث دی چې یو تصور دی د جنت او دوزخ په باره کې موږ او تاسو ته ږدي چې دا جنت او دوزخ. یو بل حدیث دا امام مسلم را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله پاک دوه کسان راوغواړي فرښتو ته امر وکړي. یو هغه څوک راوغواړي چې په دنیا کې تر ټولو سختترین ژوند تیر کړی چې د هغه نه بل چا سخت ژوند تیر کړی په دنیا کې لوږې تندې سختي تکلیفونه زندانونه وهل ټکول لوږې تندې تېرې کړي یو سړی دا ماته راولی چې ده نه بل سړی سختي په دنیا کې نه وي تېره کړې دا سړی ماته راولی په کار مې دی. او بل هغه سړی راولی چې په دنیا کې تر ټولو زیاته ښه زندګي کړي لکه موږ او تاسو وایي د پاچا په شان شهزاده په شان ژوند یې کړی په دنیا کې تکلیف نه یې لیدلی غم یې نه یې لیدلی درد یې نه یې لیدلی مصیبت یې نه یې لیدلی تکلیف یې نه یې لیدلی دا ټول ژوند یې په خوښۍ کې تېر کړی دا به کسان ماته راحضر کړي. نو ملایکې به اتومات لاړ شي دوه کسان به ورته راولي چې یو په دنیا کې تر ټولو سختترین ژوند تېر کړی دا به راولي او یو هغه دی چې په دنیا کې به تر ټولو خطرین ژوند تېر کړی. نو هغه څوک چې خطرین ژوند یې تېر کړی او د دوزخ امر پېښ شوی نو دته به ملایکو ته به ورته وایي دا یو ځل بوځئ صرف د دوزخ په دروازه کې ودروئ چې دا دوزخ ته وګوري بیا ماته راولئ. او دا بل سړی چې په دنیا کې سختترین ژوند تېر کړی دا صرف د جنت دروازې ته بوځئ د جنت ته ورکړئ چې کله کشک وکړي بېرته ماته راولئ ور پرېږدئ به نه جنت ته صرف کله کشک دې وکړي وایي چې دا لاړ شي دا یو به دوزخ ته بوځي کله کشک به وکړي وبه ګوري دوزخ بېرته بیا راولي او دا بله جنت ته کله کشک وکړي را بیا ولي. نو الله پاک به د هغه چا نه پوښتنه وکړي چې کوم یو په دنیا کې سختترین ژوند یې تېر کړی لوږې تندې سختي مصیبتونه غمونه نو پوښتنه به وکړي چې پلانکیه دنیا کې دې څنګه ژوند تېر کړی و هغه بېچاره خو به ټول ژوند په سختۍ کې تېر کړی دی به څه ورته وایي ستا په عزت مې د قسم یا الله ما په دنیا کې هیڅ تکلیف نه دی لیدلی ستا په ذات مې د قسمي ما په دنیا کې هیڅ تکلیف نه دی لیدلی. دا د جنت یو نظاره یو کتل دا یو کلکشک په دې باندې دومره اثر وکړي چې دا د دنیا ټول تکلیفونه غمونه مصیبتونه بیا د یاده وشي. د بل سړي نه به پوښتنه وکړي چې په دنیا کې ښه زندګي تېره کړې وه دا خو دوزخ ولیدو چې راغی ده ته به ورته وایي چې پلانکیه تا په دنیا کې څه قسم ژوند تېر کړی و دی به ورته وایي ستا په عزت مې د قسم په دنیا کې ما هېڅ خوښي نه ده لیدلې او ټول مصیبتونه و دنیا او در حال کې چې آسیبو دا د دوزخ یو کلکشک دونه اثر لري چې بس دغسې مصیبت پوي. نو دا یو هغه تخیل یا یو هغه چې کوم یو د جنت او دوزخ په باره کې په حدیث کې راغلی دغه یو شی دی چې هغه سړی په یو نظاره کې وګوري دومره سختۍ او مصیبتونه دي. اوس راځو هغه کسان چې الله پاک کامیاب کړي او جنت ته داخل شي. جنت په باره کې یو حدیث درته وایم امام مسلم رحمت الله را نقل کړی دی چې موسی علیه السلام کله کویتور ته لاړلو نو په کویتور کې د الله پاک سره دیدار وشو هلته خبرې سره وشوې کلام سره وشولو ځکه موسی کلیم الله دی. نو د هغې نه وروسته چې کله دا ورځې خو ډېر وې 40 ورځې وې نو الله پاک عز وجل نه موسی علیه السلام پوښتنه وکړه چې الله زه یو هغه لرم خواهش او پیشنهاد لرم هغه دا دی چې د دوزخ کې ادناترین جنت کې ادناترینه درجه به دې چایي چې ټول نه خشره جنتي چې کوم یو دی موږ او تاسو اخر نمره ورته وایي هغه اخر نمره جنتي به په جنت کې چی لري دا ماته صرف ووایي دا به څوک نو الله عزوجل به ورته وایي چې موسی هغه کس چې آخرین کس چې جنت ته داخلیږي او نور به د جنت دروازې بندې شي هغه به څه وي هغه به تا ته قصه وایم هغه به چې کله دا سړی ننوځي
د جنت دروازې به بند شي، نو دی چې د جنت ته وګوري ټول جنت به ډک وي، خلک به کېږي که نه ټول به ننوتي، دی خو آخري سړی دی. نو چې وګوري چې کورونه هم بند دي او بلډینګونه هم بند دي او باغونه هم بند دي او ماڼۍ بندې شوي، هر څه بند دي، نو دی به دې خوا دې خوا څه شي وګوري، لاندې باندې وګوري. نو الله پاک عز وجل به ورته وایي چې پلانکۍ خو راشه که نه، زه خپل ځای ته دې ځه. نو هغه وایي چې الله خو ځای خو ټول ډک دی، خلکو کورونه هم نیولي، باغونه هم نیولي او ټول دیرې نه، ما ته خو هېڅ شی هم نه دی پاتې. نو دی به ورته وایي ته درځه. نو سړی به ودرېږي، زه چېرته لاړ شم، زه خلکو نیولي، ما ته خو ځای نه دی پاتې. نو الله عز وجل به ورته وایي چې ای پلانکیه، تا ته په دنیا کې کوم ملک ډېر غټ ښکارېدو، کوم ملک درته غټ ښکارېدو؟ نو څوک به امریکا ورته وایي، څوک به روسیه ورته وایي، څوک به ورته جاپان، څوک به ورته افغانستان. د هر سړي به خپل فهم وي چې په دنیا کې کوم شی درته غټ ښکارېږي. څوک به ورته وایي چې خیرخانه، نو داسې به معنا وي دا وي چې غټ شی درته په ذهن کې ښکاري، همغه به ورته وایي. نو یو سړی به ورته وایي چې غټ ملک خو په دنیا کې اسیا براعظم و یا استرالیا و یا اروپا و، دا خو غټ ځای و. نو الله پاک به څه ورته وایي، ای پلانکیه تا ته مې همغه ملک چې ته وایې، لکه موږ یو سړی به ورته کاناډا، نو الله به ورته وایي چې د کاناډا په اندازه مې جنت کې برخه درکړه. بیا به څه ورته وایي، دونه مې نور هم درکړه. بیا به ورته وایي دونه مې نور هم درکړه. بیا به ورته وایي دونه مې نور هم درکړه. 5 ځلې به ورته تکرار کړي. یعنې معنا دا چې د کاناډا 5 چنده، یا که یو سړی ورته وایي چې اسیا، نو د اسیا 5 چنده جنت به الله پاک دې سړي ته ورته وایي چې بس دا مې درکړې. دا سړی به یو دم وایي چې بس 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 یا الله نور نه غواړم، نور نه غواړم. نه ودرېږه، تا د رحمان ذات هغه کله لیدلی، 10 چنده مې نور هم درکړه. 5 خی ورکړي دي، 10 چنده مې نور هم درکړه، او هغه څه مې ټول درکړه چې ستا په زړه په خاطر کې ګرځي، او هغه څه مې هم درکړه چې ستا سترګې پې یخېږي. نو موسی علیه السلام ته دا خبره وکړه چې ادنا ترین جنتي دومره برخه به جنت کې ده. نو موسی علیه السلام حیران شو، او چې اخر نمبره دومره غټ امتیاز او دومره غټ هغه لري. نو موسی علیه السلام بلا اختیاره پوښتنه وکړه، یا الله نو هغه نمبره به څنګه وي چې هغه څوک کامیاب خلک دي او نمبرګان دي، هغوی به څومره وي؟ موسی علیه السلام ته وایي چې موسی دې په باره کې مانه پوښتنه وکوه، ما په خپل لاس دا جوړ کړي دي، په خپل لاس مې نعمتونه پکې ایښي دي او په خپله مې مهر کړي دي، بغیر د دې سړي نه بل چاته اجازه نشته چې هغې ته داخل شي. هغه داسې ځای دی چې غوږونو د هغې صفت نه دی اورېدلی، ژبې د هغې صفت نه دی بیان کړی، او انسان سترګو هغه نه دی لیدلي، هغه مې ساتلي صرف همدې خلکو ته. موسی علیه السلام حیران شو. اوس دا د جنت یو خلاصه نقشه شوله چې اوس موسی علیه السلام ته کوم الله پاک بیان کړله چې داسې یو شی دی. نو اوس تاسو وایي معراج کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج سفر ته لاړلو، نو جبریل علیه السلام چې کله د سدرة المنتهی نه ورسېده الله عز وجل دیدار نه، الله پاک 4 تحفې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړې. نو چې کله راغی جبریل علیه السلام ورته ولاړو په لاره کې، ځکه هغه ته اجازه نه وه چې وړاندې لاړ شي، صرف رسول الله په تنها ډول وړاندې لاړو د الله پاک دربار ته. نو جبریل علیه السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړه جنت ته داخل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه د جبریل علیه السلام سره جنت ته داخل شم، نو جنت مې چې کله ولیدو، بیخي د انسان حواس کار نه ورته کولو چې ستا ځایونه، دا ونې، دا انسانان، دا نهرونه، دا کورونه چې کوم جوړ شوي، هر یو ځان ته یو لرلو، د هغې ټوله خاوره د مشکو د عنبرو نه جوړه شوې ده. د هغې ونې چې کوم یو دي هغه ټولې د سرو زرو د سپینو زرو دي. میوجات چې کوم یو دي هغه هم د دې نه جوړ شوي دي. د هغې کې 4 غټ نهرونه، غټ ویالې روانې چې یو کې عسل دي، بلکې شراب دي، بلکې اوبه دي، او بلکې شودې دي، او دا ټول داسې صفات لري چې هغه یو صفت هم د دنیا په دې شیانو کې نشته. میوجات یې نوم یې انار دی، نوم به مڼۍ، نوم به کیله، نوم به ام، نوم به پلانکې شي، خو خوند به دا نه وي لکه دا کوم دی دنیا کې، د هغې به خپل خوندونه وي. بل به دا وي چې د جنت په میوو کې دا ضرورت نشته چې ته ورشې راوش کوې، نه خپله چې کله د زړه کې وګرځه پلانکې شي او به درته حاضر شي. که کله یې سړي شوق وشلو چې زه ځم او یو میوه خپله راشکوم، نو خپله ځي هلته باغ کې ګرځي، کوم شی چې خوښېږي راودېش کړي، څه مشکل پکې نشته. نو یو هغه ادنا ترین جنتي چې مونږ ویلې چې موسی علیه السلام کونه پوښتنه کړې وه، دومره ځای ورکوي. نو تاسو فکر وکړئ چې غټو ته څه وایي. دې کې چې کومې ونې دي، دې ونو کې الله پاک خاص صفات ایښي دي. هلته به نه لمر وي، نه به ګرمي، نه به یخني، نه به زړبوتوب وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت ته چې کله جنتیان داخل شي، نو ټول به 33 کلن هلکان وي، ځوانان به وي، ټول به نه وي داسې خط و برېت را شوی، او تر ټولو به زیات ښایسته وي. د یوسف علیه السلام د ښایست په باره کې احادیثو کتابونو لیکلي دي چې دا نیم حسن دی د دنیا الله پاک جنتي ته ورکړی دی
یوسف علیه السلام ته، خو د جنت کوم کسان چې دي دا به د یوسف علیه السلام نه ښایسته وي. دا به همیشه همدا 33 کلن نه به 34 کلن کېږي نه به 32 کلن کېږي، همدا 33 کې به پاتې. هلته به هېڅ قسم مریضي او ناروغي نه وي، هلته به هېڅ قسم درد او تکلیف نه وي، هلته به هېڅ قسم غم او دا نه وي چې بلانکې دا به ځي او دا به راځي. نه، ټول ژوند او نه بس خوندونه او مزې دي. نه لمونځ شته، نه روژه شته، نه زکات شته، نه حج شته، صرف تسبیحات دي. الله پاک صفات بیانول، حمد و ثنا به نور شیان به کېږي. ځکه دا ټول شیان په دنیا کې تېر شو، هلته لاړ. نو هلته چې کله لاړ شي هر جنتي ته به احادیثو کې راځي چې د 2 نه نیولې تر 80 پورې هورې به هر جنتي ته ورکولی کېږي. دا د ده ښځې شوې یا د ده مېرمنې شولې، د 2 نه نیولې تر 80 هورو پورې. ښه، دا هورې اوس څه صفات لري؟ د هرې هورې په باره کې په حدیث کې بخاري او مسلم کې د روایت راغلي چې دا هوره دومره ښایسته وي چې هغه هډوکي کې چې کوم مغز دی د بیرون نه به دا مغز ښکارېږي، او د خاوند محبت به د هغې په زړه کې ښکارېږي. بغیر د خپل خاوند نه به د هېڅ چا سره مینه محبت نه لري، نه به چا سره تعلق لري، نه به چا لیدلي. هغه سورة رحمان کې راځي چې مخکې د دې نه به نه انس او نه جن دا لیدلي نه به لاس ور نږدې کړي. دا د جنت مخلوق د الله په خاص د همدوی دپاره پیدا کړی هلته به او دومره ښایسته دي چې وایي لکه چېرته دا نوک، دا 1 ذره نوک د دنیا ته داسې راښکاره کړي بیرون ته، نو دا لمر چې کوم یو ده دا به تیاره شي دی په مقابل کې، دا به دومره رڼۍ لري. دا یو نوک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د خولې لاړې د هورې د خولې لاړې دا په سمندر کې او بحر کې واچولی شي نو دا ټول بحر به شربت غوندې خوږ شي، دونه به هغه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث پر روایت بخاری او مسلم حدیث دی، وایي چې یو پړونه چې په سره 80,000 چادرونه لري، یو هوره 80,000 چادرونه ساعت په ساعت بیا بدلی لکه خاص هغه. نو دا یو چادر قیمت به دا یو چادر هغه چې موږ تاسو ورته وایي دې قیمت به دا ټوله دنیا چې خرڅ شي، او دا څه چې به د دنیا کې دولتونه او مالونه او بانکونه دا ټول چې خرڅ کړي صرف دا یو چادر یې پې نه کړي، دومره به قیمت وي. دا به د 2 نه نیولې تر 80 پورې. دې کې به الله پاک جنتیانو ته یو قسم خیمې د یاقوتو لګولي چې 80 میله یعنې 90 کیلومتر به د دې هغه وي، او په دې هر کونج کې به یو په اصطلاح سره هوره ناست وي، او دا به د دې سړي سره صرف د همده سره محبت لري، بل چا سره محبت نه لري. هغه زنانه ښځې چې په دنیا کې انسانانو کړي دي او دا ورسره جنت ته خاوند او ښځه دواړه جنت ته لاړه، نو دا ښځه به د دې ټولو هورو سرداره او بلکې د هورو نه به دا ښایسته وي. هورې به د دې په مقابل کې به دومره ښایسته نه، دا الله په خاص یو حسن یو ښکلا او ښایست به ورکړي دې ښځې ته، او دا به د ټولو ښځو مشر یې دلته به مشري کوي. دویم هغه ښځې دي چې په دنیا کې جنت ته لاړې خو په دنیا کې واده نه وکړی، خاوند نه لرلو. دې په باره کې احادیثو کې راځي چې هلته جنت ته چې کله ننوځي نو دا مجرد ښځې چې کوم یو واده شوي نه دي دا به راوغوښتلی شي. مجرد کسان هم هغه کسان چې مجرد د دنیا نه لاړي آخرت ته او هلته ښځې لکه عیسی علیه السلام واده نه وکړی، نو دا په جنت کې به دوی ته به اجازه وي، دا ښځو ته به ورته ووایي دا نارینهو ته چې لاړ شئ دغه کومې پیغلې ښځې چې د جنت ته راغلي دې کې خوښې کوي تاسو، نو اریم چې خوښ شو د سره تاسو نکاح بشي. نو بیا به دا مجرد الکان چې کوم یو جنت کې دي او مجرد ښځې چې راغلي دا په خپلو منځونو کې سره هر یو چې خوښېږي هغه به ځان سره روانه کړي، نو الله پاک به دا د ښځه کړي. درېیمه خبره دا ده چې داسې ښځې چې هغوی خاوندان دوزخ ته لاړي یا مکمل دوزخي کافرې او د جنت ته نه راځي، د هغې به څنګه فیصله کېږي؟ هغه به دا وي چې چوندا او خاوند نه لري دې ته به اختیار ورکوي چې تا په دې جنتیانو کې هر څوک چې د خوښ کړي چې هغه مجرد یا واده نه لري، هر چا سره چې واده کوي هغه خپله د هورو نه ډېره ښایسته وي، نو خامخا به هلته جنتیان د یو بل سره نکاح کوي. او ځینې هغه کسان چې موقت ډول هغه خاوند دوزخ ته لاړي یا ښځه دوزخ ته لاړي او دی جنت ته لاړي، نو هغه موقتي زندان به تیر شي، بیا به راشي بېرته به په آخرت کې به هماغه ښځه او نري. نو دا د هغه جنت مختصر حالات شولو چې کوم شی چې الله پاک د نعمتونو یو مجسم شکل کړی دی هغه کسانو ته چې په دنیا کې تکلیفونه ستلي دي، الله پاک احکام یې منلي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خپل اعمال اجرا کړي، نو د هغوی نتیجه او انجام به دغه ځای چې د هغې تصور انسان نشي کولی، دومره زیات هغه. دویم برخه چې د ناکامانو په نصیب کېږي هغه کس چې ناکام خلک دي چې هغوی په دنیا کې د الله پاک باندې ایمان نه دی راوړی، په انبیا علیه السلام ایمان نه وړی، ایمانیات نه دي منلي او د دین په خلاف باندې ودرېدلي دي، د هغوی خلکو انجام او نتیجه دوزخ دی. چې ما مخکې حدیث کې بیان کړو چې هغه یو سړی چې په دنیا کې به تر ټولو ښه زندګي تېرې کړي چې صرف دوزخ ته کله که شک وکړي نو بس هر څه به یې د یاده وشي. نو دوزخ چې کوم یو دی دا طبقات دي، جنت چې کوم یو دی ځان ته برخې دي، خو جنت
دوزخ داسې طبقې جوړ شوی دی، اووه طبقې راځي چې د دوزخ اووه طبقې دي، او څومره چې لاندې ټیټېږي هغونه به سختېږي. اول طبقه چې ټولو نه اسانترینه طبقه ده دا د مسلمانانو بندیانو دپاره ده، چې څوک مؤمن وي مسلمان وي خو غلطیانې ته نشوي په دنیا کې هلته به پاتې. نو دا به اوله طبقه همدغه خلک چې دا مؤمنان دي مسلمانان دي په دې کې به اوسېږي، دوی عذاب تخفیف وي. د هغې نه لاندې به نور ځایګی جدا هغه کافران، هغې کې بیا کافران طبقه په طبقه دي چې کوم یو اسانه کافر لکه دنیا کې سختي او چاته مسلمان ته ضرر نه رسولی هغه یو طبقه دي. د هغې لاندې منافقین چې کوم یو دي چې په دنیا کې په ایمان باندې اظهار کړي زه مسلمان یم مؤمن یم پلانکی یم او اصل په زړه کې کافر وي، هغه به هغه لاندې ترینه برخه اسفل السافلین چې ورته ویل کېږي هلته به دا منافقین، ځکه چې دوی دوکه ورکوله، دوی چل کولو د خلکو سره، په ظاهر کې یو خبره او په باطن کې به بله خبره. نو الله پاک به سختترین عذاب همغه خلکو ته ورکوي چې هغوی په دنیا کې منافق په ظاهره یو او په باطن کې بل خلک. نو دا طبقات دي ته ویل کېږي درکات، او دا د یو بل نه بتري. په دې کې ځینې د دوزخ برخې ځینې ځایونه ډېر سخت دي، هغه تر ټولو ډېر بتري، او ځینې ځایونه پکې لا لږ ګزاره حالي. دا دوزخیان چې کوم یو د خپل جرم په اندازه چې څومره جرم په دنیا کې کړی دی په هماغه اندازه به دوی ته الله پاک عذاب ورکوي او هماغه اندازه به دوی ته سختي کوي. مونږ وویلې چې دا د ایمان بالآخرت چې کوم یو دی دا درې مراحل لري. اوله مرحله عالم برزخ چې د مرګ نه شروع کېږي د قیامت تر ورځې پورې. دویمه مرحله د قیامت خپله دا ورځ ده چې 50,000 کاله ده، او هغې کې مونږ تاسو ویلې چې درې مراحل هغه هم لري. اوله مرحله د عملنامو توزیع ده، سخته مرحله همدا ده. دویمه مرحله د حساب و کتاب یا میزان یا د عدل انصاف مسله مرحله ده. درېمه مرحله د پولیسورات باندې تېرېدل دي. دا درې مرحلې په د 50,000 کاله کې اتوا کېږي. درېمه مرحله د ایمان بالآخرت چې کوم یو دی هغه نتیجه اعلانول دي. نتیجه اعلان به په قیامت کې کېږي، د هر چا اندازه به لګېږي په قیامت کې، کامیاب ناکام مشروط. کوم چې کامیابان دي هغه جنت ته ځي، کوم چې ناکامان دي هغه دوزخ ته ځي، کوم چې مشروطان دي هغوی باید د خپل جرم په حساب باندې څومره قید پېخېږي، چېرته په کار دی او چېرته ځي او چېرته به نه وي دا بېله. نو درېمه مرحله د ایمان بالآخرت چې کوم یو ده هغه دوزخ و جنت دی. دغه تصور چې که دنیا کې سړی ښه کارونه وکړي نو انجام به جنت تی ابدي نعمتونه وي، ابدي خوشحالي وي، هیڅ قسم زحمت نه وي. او که څوک ناکام شو په دنیا کې دا دغه عارضي دا د یو څو ورځې ژوند اختیار کې او د آخرت یاد وایستل نو د هغې به بیا دوزخ هغوی چې دوزخ په باره کې انشاءالله په آینده درس کې به بیا تفصیلي بحث وکړو چې دوزخ څه صفات لري او څه قسم ځای دی. الله پاک دې موږ تاسو توفیق راکړي چې داسې کار په دنیا کې ونه کړو چې موږ تاسو جنت د لاسه ورکړو او د دوزخ مستحق شو، بلکې په دنیا کې دې ته باید موږ توجه وکړو چې هر کار کوو دا اندازه او نتیجه ورساتو چې دې به څه کېږي، آینده کوم طرف ده، ښه طرف ته که بد طرف، نعمت دی که دوزخ دی. الله پاک موږ تاسو ټول توفیق راکړي په دې باندې عمل وکړو. او آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.